په خپل موسم کې د بارانونو او واورې ورېدل نه یوازې د بزګرانو او مالدارانو لپاره هیله بښونکي او ګټور دي، بلکې د شاتو مچیو فارم لرونکو لپاره هم د خوښۍ او ښو تولیداتو زیری دی. د میدان وردګ ولایت کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي روان کال د کافي اندازه ورښتونو له امله اټکل کیږي چې تر 30% د شاتو په تولید کې زیاتوالی راشي. سږکال تولیدات د زنبوردارۍ بخش کې زیات دي. تیر کال 58,880 کیلو تولید درلوده، کیدای شي سږکال یې ځکه حاصلات ښه دي او اوس موږ چې موسم ته ګورو، موسم په ګلانو کې هم تغیرات راغلي دي، نو د موږ 20 نه تر 30% حاصلاتو کې تغییر به راسي. د شاتو مچیو فارم لرونکي هم وایي تیرو کلونو ته په کتو روان کال یې د شاتو په تولید او د مچیو په تکثیر کې څو چنده زیاتوالی راغلی او زیاتوي چې روان کال به د شاتو ښه تولید ولري. د شاتو عامل د هوا د بارانو کال چې وي هغه زیاتوالی په هغه وخت کې د ګل چې ګل د غره کې ګل پیدا شي او سالي وي هغه شیره پیدا کوي او سالي او اصل زیات کیږي. سږ بیخي انشاءالله په د پلان حال کې خو جزې وینم په کالو کې سږ کال ښه دی. علت دا شی ده چې او سالي سر هر شی برابرېږي. د مچۍ دپاره ګل ښه پاک راځي، باران یې مینځي، سترۍ یې زیاتې ګل، یعنې له نورو کلونو نسبت په روز کال موږ بیخي اصل کشي نه ده تر کړې. سږ کال خدای مهربانه ده چې 2 وارې 3 وارې تر وسي. موږ د دولت نه د مصنوعي شاتو غوښتنه دا ده چې مطلب د مصنوعي شات بودی بند سي، چې بند نه سي موږ کاروبار په ټاپه راودرو، چې دلته د سړک باندې داسې زیاتره وخت تېروي د مصنوعي شات کیلو په 80 روپۍ هم چیغې وایي، په 90 روپۍ هم چیغې وایي، اول 200 وایي، اخر کې 80 سي 90 سي. د میدان وردګ ولایت کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي وخت نه وخت د فارم لرونکو د روزنې او هڅونې په موخه سیمینارونه په لاره اچوي چې د تولیداتو په زیاتوالي کې مثبت رول لوبولی.